دویمه موضوع ده دلته مې ویلي چې نوري ایزومریزم د شروع کول نه مخکې تاسې باید اول پلان پولرایز لایټ زده وي. راځم دویم موضوع ته اپټیکلی اکټیو کمپاونډز. دا کوم ډول مرکبونه دي؟ دا مخکې له دې چې ته نوري ایزومریزم کلیر کټ زده کړې تا باید اپټیکلی اکټیو کمپاونډ هم زده وي. ګوري اپټیکلی اکټیو کمپاونډز کوم مرکبونه ته وایي؟ بعضی مرکبونه داس دي چې کله تاسې حل کوي او بیا ورباندې پی پی ایل تیر کوي، پلان پولرایز لایټ تیر کوي، نو دا غوزي مرکب دا وړتیا لري، دا قابلیت لري چې دغه پی پی ایل چې کوم لایټ دی، کومه رڼا ده، دا تاو کی، یا یې ښي اړخ ته تاو کی یا هم چپ اړخ ته تاو کی. که د دې زه اګزامپل دلته واخلم نو ګورئ دا یو ټیوب ده، یو لوښی ده، په دې کې ما یو غوزي مرکب حل کړی ده. کله مې چې حل که په دې حل شوي محلول باندې زه پولرایزد رڼا چې پی پی ایل نومیږي دا تیروم. کله مې چې تیره کړله، اوس ګورئ کله مې چې تیره کړله که چیرته دا رڼا ښي اړخ ته تاو کړله، دا یو قسم بیهیویر ده، یعنی کلاک وایز د ساعت په طرف باندې، یا کیدای شي دغه محلول دغه وړانګې چپ اړخ ته تاو کی، دا بل ډول سلوک دی. نو هغه مرکب چې وکولی شي پلین پولرایز لایټ یا ښي اړخ ته تاو کی، یعنی د ساعت په ډول، ساعت داسې تاویږي که نه، یا یې چپ اړخ ته تاو کی، انټي کلاک وایز یې تاو کی، د ساعت ضد یې تاو کی، داسې مرکب ته به بیا موږ وایو اپټیکلی اکټیو کمپاونډ. یعنی نوري لحاظ نه دا مرکب فعال دی، کولی شي چې پی پی ایل چې کوم لایټ ده هغې خلاف عکس العمل وښیي، یا یې ښي اړخ ته تاو کی یا یې هم چپ اړخ ته تاو کی. که تاسې دلته وګورئ په دې اگزامپل کې به انشاءالله بحث پې کوم. نو بعضې غوزي مرکبونه داسې دي چې هغه ته کله حل کړي او بیا پی پی ایل ورباندې تیر کړي، هغه رڼا به یې ښي اړخ ته تاووي یا چپ اړخ ته، یعنی یا به یې کلاک وایز د ساعت په ډول کوم طرف ته چې د ساعت ستن تاویږي هغې اړخ ته به یې تاووي، یا به هم انټي کلاک وایز د ساعت ضد دغه رڼا تاووي. نو چې کله دا پی پی ایل رڼا روټیټ کی، تاوی کړی شي، ډیویټ کی، نو بس بیا موږ وایو چې دا مرکب چې ده اپټیکلی اکټیو کمپاونډ ده، یا د نوري لحاظ نه فعال مرکب ده، اپټیکلی اکټیو ده. and this property of a compound is called optical activity. او د مرکب دغه خاصیت ته، دغه صفت ته چې وړتیا یې ولرله پی پی ایل یې تاو کړو، دې صفت ته یې موږ وایو اپټیکل اکټیویټي. نو که زه وایم چې یو مرکب دی A نومیږي، دا A اپټیکل اکټیویټي لري، مطلب دا چې دا مرکب دا وړتیا لري چې پلین پولرایز لایټ ډیویټ کی یا تاو کی. راځو اپټیکلی اکټیو کمپاونډ باندې خبرې کوو. اپټیکلی کلمه اشاره ده رڼا یا لایټ ته، اکټیو معنا فعال، کمپاونډ معنا مرکب، یعنی داسې مرکب چې هغه نوري لحاظ نه لایټ په وړاندې فعال وي، یعنی کولی شي د رڼا په وړاندې عکس العمل وښیي. بعضې غوزي مرکبونه داسې دي چې هغه تاسې کله حل کوئ په یو لوښي کې، مثلا دا یو ټیوب ده، په دې ټیوب کې یو غوزي مرکب ما حل کړی ده، کله مې چې حل کړه بیا مې ورنه یو لایټ تیر کړ، یو رڼا مې تیر کړه، خو دا رڼا سپیسیفیک ده، خاص لایټ ده، عامه رڼا نه ده، او دا رڼا نومیږي پی پی ایل، دا لایټ نومیږي پلین پولرایز لایټ. کله مې چې دا پی پی ایل لایټ راواخیسته، د دغه محلول نه چې د غوزي مرکب دی د دې نه مې تیر کړه، کله مې چې تیر کړه که چیرته د غوزي مرکب دا وړتیا ولرله چې دغه پی پی ایل لایټ روټیټ کی، ښي اړخ ته راتاو کی یا هم چپ اړخ ته تاو کی، یعنی د ساعت په ډول یې راتاو کی یا هم د ساعت ضد اړخ باندې تاو کی، نو زه به وایم چې دغه غوزي مرکب اپټیکلی اکټیو ده، د نوري لحاظ نه فعال ده، یعنی دا وړتیا لري چې نور یعنی پی پی ایل چې کومه رڼا ده دا تاو کړی شي، د هغې په وړاندې عکس العمل وښودلی شي. دا به یا کلاک وایز وي، یعنی ساعت په ډول وي، یا به هم انټي کلاک وایز وي. نو داسې غوزي مرکب چې وکولی شي پی پی ایل لایټ یا کلاک وایز روټیټ کی یا هم انټي کلاک وایز روټیټ کی، تاو یې کړی شي، داسې غوزي مرکب ته موږ وایو اپټیکلی اکټیو. and this property of a compound is called optical activity. او د مرکب دغه صفت ته، دغه خاصیت ته موږ وایو optical activity. مثلا که زه وایم چې مرکب دا A نومیږي، دا A مرکب optical activity لري، دی خبرې مطلب به دا وي چې دغه غوزي مرکب چې A نومیږي کولی شي، دا وړتیا لري چې پلین پولرایز لایټ یا کلاک وایز روټیټ کی یا هم انټي کلاک وایز روټیټ کی، دی صفت ته موږ وایو optical activity.
نو که زه اوس پریکټیکلی دلته وښایم دا یو ټیوب ده او دې ټیوب ته ما نوم ورکړی ده پولرایمیټر ټیوب او په دې ټیوب کې مې یو غذي مرکب اچولی ده د هغې محلول ده پکې او ما دلته پی پی ایل لایټ ورنه تیروم. دا چې کله زه تیروم دا خو به داسې طرز کې وایبریشن کوي او بلاخره به په دې محلول باندې لګي. کله چې ولګي دا دلته یې زه ګورم ریزلټ یې دلته ګورم ما سره به 3 ډوله ریزلټ راوځي. پایلې به یې 3 وي. اوله پایله امکان داسې لري چې په کوم پلان باندې دا پی پی ایل ما تیر کړی دا ورټیکل دا یعنې عمودي ده په دې طرز باندې راځي محلول نه تیر شو دوی دلته وینم او دلته چې وینم هغه ډول طرز باندې دلته هم وایبریشن کوي څه رقم چې اول نه ما پاس کړی و یعنې ان افیکټډ هېڅ کوم تاثیر په هغه پی پی ایل لایټ کې نه و هېڅ تاو شوی نه و. څه رقم دی چې وارد کړی و هو به هغه رقم دی ولید څه رقم چې تا پاس کولو څه ترتیب کې چې اهتزاز کول هغه ډول اهتزاز یې محلول نه تېرېدل نه پاس هم کولو. تاثیر په پی پی ایل لایټ کې نه و یعنې ان افیکټډ و. دا معنا لري چې دغه محلول کې چې کوم غذي مرکب تا اچولی دا هغه ناٹ اپټیکلی اکټیو هغه فعال نه دی هغه نشي کولی چې دغه پلین پولرایز لایټ روټیټ کړي یا یې سات په ډول باندې کلاک وایز یا هم د سات ضد انټي کلاک وایز یعنی یا ښي اړخ ته یا هم چپ اړخ ته نشي کولی چې لایټ تاو کړي. نو دې ته بیا موږ وایي ناٹ اپټیکلی اکټیو کمپاوند. یو پایله شاید دا راوځي. دویمه پایله ده کله چې تا د پی پی ایل لایټ په دې محلول باندې تیر کړه دلته ته وینې چې اوس په دې پی پی ایل لایټ باندې څه شوي دي کوم اړخ ته تاویږي. داسې هم امکان لري چې دویمه پایله چې وایم چې دغه پی پی ایل لایټ نورمال اهتزاز یې ورټیکلی کوو که نه په دې ډول باندې دا چې ما کوم رسم کړی دا بلیک کلر کې دا انیشل دا خپل پلان د سیر ده. کله مې چې د دې محلول نه تیر کړو بیا مې چې ولیده اوس داسې تاویږي دلته دا رقم و دلته چې پې تیر شو اوس داسې تاویږي. نو که تاسې فکر وکړئ نورمال په دې طرز باندې و سیده اوس چې داسې شوی دا ریډ کلر کې چې ما کوم ویکټور سره ښودلی ده نو دا خو کلاک وایز لاړ ده یعنې د سات په طرز باندې لاړ ده دا رقم سات داسې تاویږي. نو دغه غذوي مرکب دا وړتیا ولرله چې پلین پولرایز لایټ ښي اړخ ته کلاک وایز د سات په ډول کوم اړخ ته چې سات تاویږي هغه طرف ته دغه لایټ ډیوییټ کی دغه لایټ روټیټ کی تاوي کی. نو د وجې نه دغه غذي مرکب ته به موږ نوم ورکړو چې دا غذي مرکب اپټیکلی اکټیو ده یعنې فعال دی دا وړتیا لري چې پی پی ایل لایټ روټیټ کړي. اوس دغه لایټ کوم طرف ته تاو کړی ده نو دلته تاسې ډایګرام کې وینئ شکل کې وینئ چې دغه غذي مرکب پی پی ایل لایټ کلاک وایز یعنې رایټ سایډ ته تاو کړی ده. نو موږ دې کنډیشن ته دې حالت ته وایو چې دا یو ډیکسټرو روټیټري کنډیشن دی. ډیکسټرو معنا رایټ ښي روټیټري روټیشن تاویدلو ته وایي. نو دغه که زه وایم چې یو مرکب هغه پلین پولرایز لایټ ډیکسټرو اړخ ته تاووي یعنې ښي اړخ ته یې تاووي دا غذي مرکب به ډیکسټرو روټیټري وي او ډیکسټرو کې لومړی کلمه راځي. نو که زه اوس مثال سره ووایم که د محلول کې ما د ګلوکوز نه جوړ کړی وي ګلوکوز هم غذي مرکب دی اما ورنه پی پی ایل رڼا تیره کړله کله مې چې تیره کړله ریزلټ کې ګورم چې دغه رڼا یې پی پی ایل لایټ ښي اړخ ته تاو کړی ده. نو زه به وایم چې دا کوم ګلوکوز چې تا په دې پولرایمیټر ټیوب کې حل کړی ده دا به ډي ګلوکوز وي یعنې ډیکسټرو ګلوکوز به وي. دا داسې ګلوکوز دی چې ډیکسټرو طرف ته رایټ سایډ ته ښي اړخ ته پی پی ایل لایټ تاووي. نو ډي ګلوکوز یو اپټیکلی اکټیو کمپاوند ده نو ریل لحاظ نه فعال مرکب دی. هغه عضوي مرکبونه چې ښي اړخ ته پی پی ایل لایټ روټیټ کوي دا اکثره بعض ځایونو کې مثبت نشان سره لیکلی. نو که زه ولیکم چې مثبت ګلوکوز دی مطلب به دا وي چې دا ګلوکوز پی پی ایل لایټ ښي اړخ ته تاووي رایټ سایډ ته تاووي. که زه ولیکم چې ډي ګلوکوز دی به هم دا مطلب وي چې دا ګلوکوز پی پی ایل لایټ ډي ډیکسټرو سایډ ته یعنې رایټ سایډ ته یا کلاک وایز طرف باندې تاووي. دا دویمه پایله ده. دریمه پایله دا ده چې کله ته پی پی ایل لایټ په دې سلوشن باندې تیر کړي یو ریزلټ شاید دا درکړي چې د لایټ نورمال تاویدو وایبریشن په دې ترتیب سره کول اوس یې انټي کلاک وایز شروع کړه
یعنی د سات ضد اړخ باندې چپ اړخ باندې روټیشن کړی دا. پی پی ایل لایټ یې چپ اړخ ته تاو کړی دا. دغه محلول دا هم اپټیکلی اکټیو دا، نوري لحاظ نه فعال دی ځکه دا وړتیا لري چې پی پی ایل لایټ روټیټ کړي، د هغې وړاندې عکس العمل واخلي. خو کوم طرف ته یې تاو کړه؟ انټي کلاک وایز، یعنی لیفټ سایډ ته تاو کړه. د وجې نه دې کنډیشن ته موږ نه مخلو لیو روټیټ، یعنی دا مرکب دا وړتیا لري چې چپ اړخ ته لیفټ سایډ ته انټي کلاک وایز باندې، ځکه دا یو انټي کلاک وایز حالت دی، انټي کلاک وایز سایډ باندې لیفټ سایډ باندې پی پی ایل لایټ روټیټ کړي. نو داسې کمپاوند ته موږ بیا وایو لیو روټیټري. او لیو روټیټري نیګیټیو ساین سره هم تاسې ښودلی شئ. که زه اوس مثال سره وایم، که په دې محلول ما له ګلوکوز نه جوړ کړی وي او پی پی ایل لایټ مې پې تېر کړه، کله مې چې پی پی ایل لایټ پې تېر کړه او تېرېدل نه وروسته دغه محلول پی پی ایل لایټ لیفټ سایډ ته تاو کړی، نو زه به وایم چې دغه ګلوکوز چونکې پی پی ایل لایټ لیفټ سایډ ته تاو کړی دا، نو دا یو نیګیټیو ګلوکوز دا، ایل ګلوکوز دا، لیو روټیټري ګلوکوز د لیو کې اول راځي ایل. نو ګلوکوز سره چې زه ولیکم چې ایل ګلوکوز دی، به دا مطلب وي چې که دغه ګلوکوز ته حل کې بیا ورنه پی پی ایل لایټ تېر کړي، نو دا چپ اړخ ته لایټ تاووي. نو دا شو ایل ګلوکوز، ځکه لیو کې فرست ایل راځي. که بیا هم درنه د ایل فار لیفټ چپ ته وایي. نو ایل ګلوکوز پی پی ایل لایټ چپ اړخ ته تاووي، ډي ګلوکوز پی پی ایل لایټ ښي اړخ ته تاووي. اوس دا ډي ګلوکوز او ایل ګلوکوز دواړه چې دي عضوي مرکبونه دي، دواړه اپټیکلی اکټیو دي، دواړه د یو بل نوري ایزومرز دي. فرق صرف پکې دا ده چې یو نور ښي اړخ ته تاووي، بل نور چپ اړخ ته تاووي. دې ته موږ وایو اپټیکلی اکټیو کمپاونډز.